اخري هغه طریقې د سنت چې نبی صلی الله علیه وسلم او داس کله ختماو نو یو دو دعاګانې چې په صحیح حدیث کې راغلي هغه دعاګانې به رسول الله صلی الله علیه وسلم لوستل چې هغه ته اذکار بعد الوضوء وي کتابونو کې دا هغه دي چې باب د باب ما یقول بعد الوضوء دا وداسنه پس هغه اذکار چې نبی صلی الله علیه وسلم بکول هغه دعاګانې چې کوم مسنون دي هغه بیانومه او سره خبرې هم بیانوم چې کوم دا وداسه په اخر کې بدعات دي هغه بیانومه یو مشهور دعا به نبی صلی الله علیه وسلم دا وداسنه پس دا کوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا دعا بدي الفاظهم نقل له بدي الفاظهم نقل له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء نبی علیہ السلام فرمایي کہ چا ودس وکړه خيستا ودس وکړه دا غي نورسته دا ذکر یو کو دا کوم ذکر ما وایو نو الله رب العالمین د جنت اتواړه دروازې ته کولاوي چې په کومه دروازه ته داخليږي داخل شه اتواړه دروازې د جنت دا کولاويږي په دې دعا باندې چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله په دې ذکر باندې دا ودس نه پس اتواړه دروازې د جنت کولاويږي علماء دا خبرم دلته لیکل د جنت د دروازو د کولاوېدو اسباب نشپګاته اسباب نورم لیکل یو سبب ذلک له چې څوک دا ودس نه پس دا دعا وای دا مسنونه دعا نو الله رب العالمین د جنت واړه ټول گیټونه ته کولاوي یو گیټ نه بلکې ټول گیټونه کولاويږي او تا چې کم گیټ خوخي باغ گیټ باندې داخل شه دا د حدیث ته معلومیږي دا خبره او دا حدیث امام مسلم په خپل صحیح کې راوړل دی امام ابو داود په خپل سنن کې راوړل دی او سند بالکل صحیح دی حدیث د سره نزی په دې دعا کې ترمذی کې سره اضافي الفاظ نقل دي دا مخکینی الفاظ د مسلم دي امام ترمذی بعضی الفاظ سره نورم نقل کړ دي چا کې دا الفاظ دي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين دا الفاظ شدي دا ترمذی اضافه ده چې امام ترمذی رحمه الله په خپل سنن کې دا الفاظ سره ور دي چې دا مخکینه ذکر وکي ورسره دا الفاظ زیات کی چې اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ودا الفاظ سره اضافه کی خو مسلم کې سره دا الفاظ نشته دیو جن بعضو اهل علم په دې اضافه باندې کلام کړل چې دا اضافه جره دا کمزوري ده او په دې کې راوی د ابن عم عقیل نوم د داغه ودا مجهول له خو شیخ البانی رحمه الله په صحیح ترمذی کې د دې روایت تصحیح کړل چې دا اضافه جره دا جائز ده مجمع الزوائد چې کوزو ما وسولټاو پای کې دا اضافه لیکل وې دا اضافه صحیح ده په صحیح حدیثونو دا نقل له په معجم د طبرانی کې دا اضافه شته او دا بالکل صحیح ده امام ابن ماجه رحمه الله دا اضافه نقل کړ دا د تصحیح ویلي امام شوکانی هم دې اضافه ته صحیح ویلي عام اهل علم چې چا په وضو باندې کتابونه لیکلي په اوداسه په مسائل باندې نو هغه دې اضافه ته صحیح ویل لکه تلخیص الحبیر کې حافظ ابن حجر ابن سنی په عمل اليوم والليله کې امام شوکانی په خپل کتاب نیل الاوتار کې هغه وی د مخکینی دعا سره دا دعا ملګری کول پکار دی او دا اضافه کمزوري نه ده صرف د بعضو اهل حدیث علماء قول دا چې دا کمزوري ده او د محققین قول دا چې دا اضافه صحیح ده نو چې صحیح شو نو دینه معلومیږي چې دا الفاظ مصر اضافي جائز دي چې اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين دا الفاظ مصر اضافه کول پکار دي او دا ډیر اسانه دعا ده ورونو د جنت ته دروازې ته کولاوي کې په دې دعا باندې نو دا ویل پکار دي دویمه دعا چې په حدیثو کې راغله هغه د نبی صلی الله علیه وسلم چې کله او داس ختم کو نو دا دعا به له سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك داغه دعا د چې کله کفاره د مجلس ختميږي د مجلس سره پاسيږي دغه په کفاره کې هم دا دعا د په اخر کې لوستل دي
دته کفاره د مجلس دعا ویل کیږي چې کله زین خلق پاسي نو دا ذکر وکي حدیث کې دا راغله او چې کله به نبی صلی الله علیه وسلم او دس کاو دا او دس نرسم دا ذکر کاو د ابو سعید پر روایت کې راغلی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دا ډېر ښه ذکر دا مزیدار او د دې ځان له یو بل فضیلت راغلی دی نبی اسلام فرمایي ثم كتب في رق يا رق بیا په یو پاڼه کې دا ولیکل شي ثم طبع بتابع بیا په غیبه مهر ولګول شي فلم يكسر الى يوم القيامه د قیامت پر دا مهر بیا نه ماتيږي مضبوط مهر په ولګول شي او الله توخي جوړ شي دا دعا نو په دې دعا کې دا خپل او مزیدار فضیلت پروت دی چې دا دعا چا لوستله سبحانك اللهم وبحمدك نو دا دعا په یو پاڼه کې ولیکل شي بیا د الله د طرف نه په پاڼه باندې مهر والی شي بیا دا مهر به نه ماتيږي تر دې چې قیامت کې ستا په اعمالو کې به تا ته دا دعا په مخامخ کیږي او دا مهر به دغه شان لګیدل فلم يكسر الى يوم القيامه د قیامت پورې به دا مهر نه ماتيږي هم دغه شان دا مهر په دې باندې لګیدل او دا ډیر اسانه دعا ده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دا ډیر اسانه دعا ده داغه دعاګانې چې دا د په اخر کې دا نقل دی او دا صحیح نقل دی دا دعاګانې او دغه دعاګانو باندې اکتفا کول پکار دین علاوه نور دعاګانې دا د په اخر کې ویل دا به بدعت حسابيږي